نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې څه تېر شول؟ عبدالله او امرالله صالح په یو وخت ناسته کې ولې نه وو او په دغه ناستو کې څه وویل شول؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته راغلی و او له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې وروستي جزئیات شریک کړل. خو نن په ار کې دوه بېلابېلې لیدنې وشوې. په یوه لیدنه کې د ولسمشر مرستیالان هم وو، خو په بله لیدنه کې چې د مصالحې شورا مشر عبدالله و، بیا د ولسمشر مرستیالان امرالله صالح او سرور دانش نه وو. دا ځکه چې د اشرف غني او عبدالله په منځ کې چې کوم تړون شوی په هغه کې راغلی چې د سولې اړوند چې کومې ناستې کیږي په هغه کې به عبدالله د هېواد دویم شخص وي. نو د سولې اړوند کومه غونډه کې چې عبدالله وي هلته صالح ګډون نه کوي او که ویې هم کړي دویم شخص بنوي. دا خبره موږ تاسې ته کیدای شي عادي ښکاره شي چې دویم او دریم سمانه او دا خو کومه خاصه خبره نه ده، خو هلته مشران بیا په دې خبرو سر ورکوي. نو کیدای شي د همدې لپاره دوه جلا لیدنې شوي وي. په هر حال په دغه ناسته کې دواړو خواو د سولې بهیر لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وکړ او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني خبرو وړاندې د اوربند پر ټینګښت او یا د تاوتریخوالي پر کموالي ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد ډاډ ورکړ چې له طالب مشرانو سره به یاده موضوع مطرح کړي. په یاده ناسته کې همدارنګه دواړو لوریو د بندیانو د خوشي کولو په لړۍ خبرې وکړې او وویل شول چې دواړه لوري د یو معقول میکانیزم چې د دواړو لوري رامنځته او دواړو لوریو ته د منلو وړ هوکړې ته ورسیږي. په هر حال له دې لیدنې وروسته زلمی خلیلزاد له عبدالله سره ځانګړې ناسته هم وکړه. په هر حال د یادولو وړ ده چې زلمی خلیلزاد وروستیو کې سفرونه ډېر کړي چې له دې وړاندې قطر، پاکستان او هند ته هم سفرونه کړي وو او د بین الافغاني خبرو شروع کېدو لپاره یې هڅې پیل کړې. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.